السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن د یو نوی درس سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. امید لرم چې ان شاء الله په دې مسله باندې به زه تاسو ډیر په اسانه طریقه باندې پوهه کم او د ډیرو مسلمانانو ورونو په ذهن کې دا مسله فرته ده او په دې باره کې ډیر زیات کنفیوز دي، خاص کر هغه ځوانان چې هغوی لا تر اوسه ودونه نه دي کړي. مسله دا ده چې د همبسترۍ شرعي حکم څه دی، یعنې د کوروالي شرعي حکم څه دی. الجواب، په دې مسله باندې ډیرو خلکو زیات کتابونه هم لیکلي او ډیر غټ غټ کتابونه هم پرې لیکلی شوي دي، خو زه به تاسو ته لنډه یوه خلاصه ووایم او یو نچوړ به درته ووایم چې خبره ستاسو په ذهن کې ښه پرېوځي او په خبره کې کنفیوز نه شئ. نو راځو لاول د دې طرف ته چې اسلام د دې دپاره هېڅ یو خاص طریقه کار نه دی مقرر کړی، بلکې دا یو فطرتي عمل دی چې په کومه طریقه باندې ښځه او خاوند د یو بل نه فایده اخیستلی شي، فایده اوچتولی شي، نو په هغه طریقه باندې دیوله جایز ده، سوا د هغه کارونو نه چې هغه شریعت حرام کړي دي په هغې کې کوروالی کول. مثلا په حالت د حیض کې شو، د هغې نه علاوه په حالت د نفاس کې شو، او دغه رنګې نور هغه ځایونه چې هغه شریعت حرام کړي دي، هر انسان په هغې باندې پوهیږي، نو باید د دغه نه ځان وساتلی شي. نور د کوروالي دپاره شریعت څه خاص طریقه نه ده مقرر کړې چې په دې طریقه باندې به کوروالی کوې او په دې طریقه باندې به کوروالی نه کوې. نه، دا چرته په اسلام کې نه دي ذکر شوي، بلکې دا یو فطرتي عمل دی چې ښځه او خاوند په کومه طریقې سره د یو بل نه فایده اوچتولی شي او د یو بل نه فایده اخیستلی شي، په هغه طریقې باندې دیوله جایز دي. او تاسو ته ما وویل چې سوا د هغه حرام کارونه نه چې هغه شریعت حرام کړي دي، شریعت د هغې په باره کې موږ ته خاص حکم نازل کړی دی، نو په هغه حالت کې به انسان کوروالی نه کوي. نور الله رب العالمین په قرآن کریم کې فرمایي انا شئتم، څرنګه چې ستاسې خوښه شي نو په هغه طریقې باندې تاسو د خپلو زنانو سره خاص تعلق قایمولی شئ، نزدېکت ورسره کولی شئ. او بعضې خلک په دې ځای کې انتهایي حد درجې بد اخلاقي کوي چې کله هغې د کوروالي اراده لري نو د هغې نه مخکې فحش فلمونه ګوري او هغې نه وروسته بیا په هغه طریقه کار باندې د خپلې ښځې سره خاص تعلق قایموي. دا انتهایي حد درجې بد اخلاقي ده او یو حرام کار دی چې ډیر مسلمانان په دې کې اخته دي. الله رب العالمین دې زموږ د دې نه حفاظت وکړي. نو مسله دا شوله چې د ښځې سره د میلاوېدو په اسلام کې څه خاص طریقه نه ده ښودل شوي، بلکې دا یو فطرتي عمل دی چې ښځه او خاوند په کومه طریقه باندې مو غواړي، اسلام د دې اجازت ورکړی د یو بل نه فایده اوچتولی شي، خو سوا د هغه کارونو نه چې هغه اسلام حرام کړي، مطلب حیض، نفاس وغیره. په دغه کې به انسان بیا نزدېکت نه کوي. د دې نه علاوه چې په کومه طریقه باندې انسان ته ښه ښکارېدلی شي، نو په هغه طریقه باندې نزدېکت کولی شي. امید لرم چې تاسو به په دې مسله باندې پوه شوي وئ. که بیا هم څوک په دې مسله باندې په پوره طریقې سره نه وي پوه شوی، نو هغه په کمنټ کې هم د دې تپوس کولی شي. انشاءالله زه به کوشش کوم چې د هغې جواب ورکړم. جزاکم الله خیر.